حامدا ومصليا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. صدق الله العظيم. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ د تیرو میاشتو یا د څو ورځو په رابطه باندې د دې د لاسته راوړنو په رابطه درته وایي چې دلته مو غله، قاتلان، اختطافچان، نور بد اعماله خلک نو دا ټول د امنیه قومندانۍ لخوا الحمدلله نیول سوي دي او عدلیه او قضایي ارګانونو تسلیم سوي دي او د ننګرهار ولایت مربوطه مجاهدین د ټولو جزو تامو همدا په دې باندې مصروف ده شپه او ورځ چې هېڅ چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې په ننګرهار ښار کې بې امنیتي راولي، وضعیت خراب کړي او د خلکو زندګي نارامه کړي. لله الحمد موږ په خپلو امنیتي مجاهدینو باندې ویاړو او د دوی ټولې ستاینې کارونه د ستایلو وړ دي. لکه څرنګه چې یو شمېر مجرمین نیول کېږي، هغوی شکمن یې دلته امنیه قومندانۍ چې راول کېږي نظارتخانه کې دلته تاسو څو ساعته صلاحیت لرئ چې وساتئ بیا وروسته محکمې ته وسپارئ؟ کوم مجرمان چې په حوزو کې نیول کېږي په حوزو کې محضر د ګرفتاري، احضارات، معلومات، تحقیقات دا ټول حالت ځینې کوي. بیا له هغې دوسیې سره امنیه قومندانۍ ته راځي، بیا موږ جنایي مدیریت ته لیږو. جنایي مدیریت په هغه رابطه باندې بیا خپلې څېړنې کوي، معلومات کوي، تحقیقات کوي. له هغه وروسته چې بیا د دې موضوع نو د جرم پورې اړه لري، حقوقي موضوع وي، جنایي موضوع وي، د غلا موضوع وي، د اختطاف موضوع وي، د بد اخلاقي موضوع دی، د اداري فساد موضوعګانې وي. له هغه وروسته د ټول موضوعات محاکمو ته موږ لیږو. د محاکمو له خوا چې کومه پرېکړه وشي بیا په هغه بنا که څوک بري کېدلو، که څوک خوشي کېدلو، په چا باندې د حبس حکم کېدی هغه بیا محبس ته ځي. نور یې موږ یوازې دلته په ګیرولو او د 3 شپو، 7 شپو، 10 شپو پورې موږ هم د دوی د ساتلو حق لرو. له هغه زیاتې محاکمو ته سپارو. نو محاکم پوه سو او د هغو ترتیب پوه سو، د هغو نظم پوه سو چې په کوم اندازه باندې هغو جزا ورته کول هغه انشاءالله موږ عملي کوو. دا چې اسلامي امارت په دې وروستیو کې یو نیک اقدام ترسره کړ، په مرکز او ولایاتو کې یو شمېر معتادین راټول شو او هغه مرکزونو ته واستول شو چې هلته د هغوی تداوي کېږي. په جلال آباد ښار کې اوس هم یو شمېر واټونو کې او جادو کې معتادین لیدل کېږي، خو مواد همدې نه ترلاسه کوي. هغه مواد چې دوی پرچون فروشان مواد خرڅوي د دوی په وړاندې کوم اقدام شوی یا تاسو کوم پلان لرئ؟ اسلامي امارت چې د معتادینو د راټولولو پروګرام شروع کړی ده، دا واقعا داسې پروګرام کړی چې دا له وسه مخته یو حکومت هم نه ده کړی او د اسلامي امارت هم دغه اقدام دا د ستایلو وړ ده. الله دې نور هم توفیق ورکړي. د ننګرهار په رابطه باندې خبره کوو. واقعا دلته هم نشیان سته، معتادین سته، ځکه 20 کلن اشغال دلته موږ هم دغه خلک موږ ته پاتې کړو. د دې په رابطه باندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د جنایي توکو په ضد مدیریت هم دغو مجاهدینو په همغږي باندې کار کړی دی. معتادین یې نیولي دي، شفاخانې ته لیږلي دي، حالت یې بستر کړي دي. نو خو متاسفانه چې دلته د زیاتو معتادینو د درملنې ځای موږ نه لرو، له 200 نه زیات موږ څه نه لرو. نو احیانا کله کله داسې پېښېږي چې څوک په ښار کې بیا هم پیدا شي، خو بیا هم په دې باندې مو ترتیب مو روان کړی دی چې د کومو خلکو تداوي کېږي هغه جوړېږي، هغه خپلو کورو ته لیږل کېږي. چې په ښار کې نور کوم خلک وي هغه هم ګیروو، حالت یې راوړو، حالت تداوي باندې کوو. یوه خبره چې د نشهیي توکو د خرڅلاو خبره ده، پرچون فروشان چې دي هغو ته مو ټولو امنیتي مجاهدینو ته د حوزو مسؤلینو ته مو خبره کوي که په هر هغه ساحه کې هر چېرته څوک ګیر شي باید هغه ګیر شي، راوړل شي او د اسلامي امارت محاکمو ته وسپارل شي. مطلب هېڅ چاته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ د هېوادوالو او زموږ د ځوانانو صحت، زندګي او د نور هغه څه چې موږ د جامعې په ضرر باندې هغه وکوي. د هغو لپاره د مخنیوي په رابطه مو ټولو مجاهدینو ته خبر کړی دی. عملا مو اقدام کړی دی او نور لا هم په دې باندې روان یو. په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د غلاو قضیې ډېرې شوي. په دې اړه باندې تاسو څه اقدامات لرئ؟ آیا پولیس سودو کې کم دي که نور څه عوامل؟ د ننګرهار لکه څومره چې په میډیا باندې خبرې کوي چې ننګرهار کې د غلاو کچه لوړه سوې ده، غومره هم نه ده. خو طبیعي خبره ده، ښار ده، دلته د مختلفو ولایتو خلک راغلي دي او اکثره خلک هغه خلک دي چې دلته دا کم کار کوي دا د نورو ولایتو خلک دي او محدود خلک دي. د هغو په رابطه باندې موږ د ډېر لاسته راوړنې لرو. د موټرانو غله، د موبایلو غله، د دوکانو غله، هر چا چې همدا اقدام کړی دی د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو هغه نیولي دي او د اسلامي امارت محکمې ته یې سپارلي دي. یوازې په همدې رابطه باندې مو نن د اسلامي امارت او د ننګرهار ولایت د امنیتي مسؤلینو تغییر او تبدیل وکړو، د حوزو مسؤلین او معاونین مو سره بدل کړو. یوازې حکمت مهمه همدا و او چې د ننګرهار ښار کې لا وضعیت برابر شي او مجاهدین لا خپلو کارو ته چمتووالی ولري. که
کومو ساحو کې چې کوم مشکلات وي د هغو مشکلات انشاءالله العزیز دا کوم تدابیر او ټاکنې او تعینات چې مو وکړل انشاءالله العزیز په دې سره به د ننګرهار وضعیت 100% کې د اطمینان وړ وګرځي. دا چې په ورسیو کې د یو کلي یا د اسنادو موټرو د اسنادو ورکړه پروګرام هم شروع شوی خو یو شمېر نور وسایط دي لکه موټرسایکل او نور چې دغه جنایي پیښې همدې له وجې کېږي. په دې اړه باندې اسنادو ورکړې پروګرام شته او کوي څنګه به وي او بلې خوا یو شمېر ډریوران لایسنس نه لري لکه ریکشې چلوي نور وسایط چلوي خو په دې وجه باندې هغه ډېر ترافیکي پیښې هم رامنځته کېږي. په دې اړه باندې اسلامي امارت یا امنیه قمندانۍ څه اقدامات پلان لري چې اقدام وکړي؟ د امنیه قمندانۍ رهبري د ترافیکو مدیریت مسؤلینو ته خبره کړې ده او په دغه رابطه باندې ورته ویل شوي واقعا جنایي جرمونه کله کله مغلا وي له هغو موټرسایکلانو څخه چې هغه پلیټ نه لري ثبت نه وي راجستر نه وي نو مشکلات ځینې وي. نو کله چې د موټرانو د ثبت پروسه په ختمېدا باندې شي انشاءالله العزیز د موټرسایکلانو د ثبت پروسه هم روانه وه او هیڅ چاته هم د دې اجازه نه وه که موټرسایکل وي که موټر وي بیا اسنادو ګاډي دلته وګرځوي او دلته خلکو ته امنیتي مشکلات جوړ کړي او هغو ته تشویش جوړ کړي. انشاءالله العزیز دلې زموږ امنیتي کمیسیون په همدې رابطه مشوره کړې یوازې د همدې موټرانو د ثبت ترتیب چې په خلاصېدو باندې انشاءالله په دې باندې هم ترتیب روان دی. دا چې جلال آباد ښار مساحت کوچنی ده او ورځ تر بلې دغه د ریکشو ازدحام او زیاتوالی خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. د یو خوا نه که سهولت یې برابر کړی ټکسي راني په برخه کې بله خوا خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه وارداتو باندې چېرته بندیز ولګول شي یا جلال آباد ښار کې نور اسناد ور نه کړل شي نو په دې اړه باندې امنیه قمندانۍ یا ترافیکو مدیریت کوم اقدام لري؟ د امنیه قمندانۍ د ولایت مقام د ترافیکو مدیریت د ټولو په همغږي باندې هم دا فیصله شوې ده چې له دې ایسته به نویو موټرانو ته نوې رکشو ته د ښار ته د واردولو دغه مخنیوی کېږي. ځکه کومې رکشې چې حالا په ښار کې دا واقعا دا حالا هم زیاتې دي بیخي زیاتې دي کوم چې د ښار وضعیت سړی ګوري د ښار مساحت سړی ګوري او د رکشو زیاتوالی ګوري دا اوس په د ښار باندې یو په دوه زیاتې دي. نو د آینده لپاره انشاءالله العزیز په همدې باندې تصمیم نیول سوی هم ده او وبه هم نیول شي نورو رکشو او نور هغه څه ته چې دلته ښار نور هم رشکې جوړ کړي هغو ته به انشاءالله اجازه نه کوي. وروستۍ پوښتنه د پاسپورټ په اړه باندې پاسپورټ تقاضا ډېره ده او پاسپورټ کتابچې فکر کوم کتابچې به کمې یا بله څه خبره به وي په دې اړه باندې خلک تقاضا کوي هغوی تاسو څه خاص لرئ څه وایي څه جواب لرئ هغه خلک؟ د پاسپورټ په رابطه باندې دا کوو چې واقعا غوښتونکي یې ډېر دي بعضې د مشکلاتو په وجه بعضو د کار په وجه بعضو د مرض په وجه بعضو د عذر په وجه یقینا ضرورت یې ده. خو یوه خبره دا ده چې د ریاست لخوا وزارتونو ته خپل سهم ورکړه شوی د هغه سهم مطابق پاسپورټونه ورکوي خو داسې زموږ سهم مثال په ډول 50 وي او غوښتونکي مو 200 وي نو طبیعي خبره ده چې مشکلات به راځي خو موږ بیا هم کوشش کوو انشاءالله العزیز الله پاک به همدا مشکل هم حل کړي د هغو لپاره به ترتیب هم وشي او زموږ د ولایت چې ګڼمېش ولایت او د ډېرو ولایتو خلک دلته ډېر کېدي او د زون په ساته ولایت انشاءالله العزیز موږ کوشش کوو چې د سپورټ ریاست ملګرو سره خبره وشي هم د موږ د ولایت سهم راته زیات کړي تر څو زموږ د ننګرهار میشتو خلکو ولسونو مشکلات حل شي. خلک ته څه پیغام ده چې باید خلک څه وکړي؟ ټولو هیوادوالو ته خصوصا ننګرهاریانو ته مو همدا پیغام ده چې اسلامي امارت ستاسو نظام ده ستاسو حکومت ده او د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه دا ستاسو بچي دي دا ستاسو ورونه دي. د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه باندې ودرېږئ. د اسلامي امارت سره ټول هغه څه چې د ښار په ضرر وي د ملت په ضرر وي د هیواد په ضرر وي د نظام په ضرر وي کومې کړنې یا شکمن کسان چې تاسو وینئ نږدې امنیتي مجاهدینو سره خبره شریکوئ تر څو تر مخته تر مشکلاتو د هغه مشکلاتو مخنیوی وشي. او اوس چې د ننګرهار وضعیت مو ګورو لله الحمد 100% کې د ننګرهار ولس د اسلامي امارت حمایتي ده د اسلامي امارت ملاتړی ده او اسلامي امارت مجاهدین خپل بچي او زمن بولي او د اسلامي امارت مجاهدینو ته هم دا خبره کړې ده چې د ننګرهار خلک موږ د هیواد خلک دي په دین وطن مین خلک دي د اسلامي نظام خلک دي په ټولو کارونو کې له دوی سره مشوره کوئ له دوی سره همغږي کوئ له دوی سره کومې مشورې چې د اسلام په ګټه وي د نظام په ګټه وي د وطن په ګټه وي د ننګرهار په ګټه وي هغه ورسره عملي کوي. نو له دوی مو هم همدا غوښتنه ده او خپل امنیتي مجاهدینو ته هم همدا توصیه ده او دا سپارښتنه ده چې له خپل ملت سره پوره همراضي وکړئ
پر هغه همغږي ورسره وکړئ او خپله ملګرتیا ورسره وکړئ او کومې ستونزې چې د دوی وي هغه په وخت باندې ورته حل کړئ. مننه. له تاسو نه هم مننه. آباد اوسئ، کور ودان. سلام علیکم.